د افغانستان اسلامي امارت له کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي او دغه سکټور د پیاوړتیا لپاره ګوټلي ګامونه اخیستي. د افغانستان اسلامي امارت په 2024 کال کې د نورو برخو ترڅنګ د کورنیو تولیداتو د ودې او پراختیا لپاره ځانګړې پاملرنه کړې ده. دلته ځینو ته د بېلګې په ډول اشاره کوو. د کورنیو تولیداتو ملاتړ د افغانستان اسلامي امارت لخوا د کورني تولید د ودې لپاره هڅه کېږي چې په دې برخه کې د کرنیزو محصولاتو، صنعتي توکو او لاسي صنایعو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو سیستمونو د ښه والي، د کرنیزو توکو د پروسس فابریکو جوړولو او د بزګرانو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې اساسي کار ترسره شوی دی. د تولیدي بنسټونو ملاتړ د تولیدي بنسټونو او فابریکو د جوړونې او بیا رغونې په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت له خصوصي سکټور سره په ګډه اړین اقدامات ترسره کړي دي. د دې ترڅنګ د تولیدي فابریکو لپاره له کورنیو منابعو څخه پر استفادې هم ټینګار شوی دی. د صادراتو زیاتوالی د کورني تولید د ودې یوه مهمه برخه د صادراتو زیاتوالی دی. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کړې چې د کورنیو تولیداتو لپاره په کور دننه او بهر کې بازار موندنه وکړي او د صادراتو لپاره د اړتیا وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې برخه کې د تولیداتو پر معیاري کولو، د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د ګمرکي پروسو ساده کولو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د خصوصي سکټور هڅونه اسلامي امارت د خصوصي سکټور هڅونې لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. په دې برخه کې د پانګونې لپاره د اسانتیاو رامنځته کول، د امتیازونو ورکړه، د خصوصي شرکتونو د ملاتړ لپاره د قوانینو ساده کول او د خصوصي سکټور ستونزو ته پر وخت رسیدنه شامل دي. په ټوله کې اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره ګوټلي ګامونه اخیستي چې د اقتصادي ځان بسیاینې، د صادراتو د زیاتوالي او د هیوادوالو د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره ګټور تمام شوي دي. مینا په پزړه کې د نفرت پر غولې